28مه پېړۍ لیک ناول 9مه برخه. زینو ګلې، سلامونه. ستا د خوښۍ او روغ صحت په هیله. ما هم نه غوښتل چې ځواب درکړم، خو خدای زه ولې درته لیکل کوم. دا زما شاوخوا هم عجیبه خلک دي. اکثره یې راته وایي چې ډېر بدل شوی. زه ورته وخاندم او ورته وایم چې له ډنډره د بیل رنګ ګلاب خو خامخا بدلېږي. هو، زه اوس هغه ګلاب ته ورته یم چې د زمان خزانونو پر ځمکه ګوزار کړم او پاڼې پاڼې ورژولم. اوس مې چې د مینې ټولې مراندې پرې شوي، بیا هم په یو نه تشریح کېدونکي حالت کې یم. په نړۍ کې زرګونه سحري دي، په کابل ښار کې د انسانانو هجوم دی، مګر بیا هم د یوې سحرې د لیدو په تمه د غره پر سر ناست یم. پر ځان جبر کوم او غواړم دا خوب او خیال هیر کړم. نه پوهېږم چې دا جبر به تر کومه په خپل ځان کوم، خو حالات راته داسې وایي چې دا جبر جاري وساته. رښتیا هغه ستا د فیسبوک مستار اکاونټ مې هم پیدا کړ. زه پوهېدم چې ته به خامخا زما فیسبوک د دې لپاره ګورې چې زما په حالت ځان خبر کړې. ستا ټول تصویرونه مې له موبایله پاک کړل، یوازې 2 کوچني تصویرونه دې په هغه بټوه کې چې تا راته راوړې وه پاتې، او هغه هم رانه ورکه شوه. اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی. پیسې یې سر وخوره د یو چا و تصویرونه پکې. په تېر لیک کې دې راته لیکلي وو چې د زوکړې د ورځې رخصتي لري او غواړې چیرې چکر لاړه شي. ښه ده، ورشه، چکر ووهه، وګرځه، ذهن به دې بدل شي. ما خو 2-3 سفرونه په همدې خاطر رد کړل چې نه غواړم بیا د سفر خاطرې را په زړه شي. تېره میاشت اروپا ته د راتګ یو چانس برابر شوی و، خو ما ورته اسناد ورنه کړل، ځکه نه مې غوښتل چې هغه ځای ته لاړ شم په کوم ځای کې چې ته یې. هلته به خامخا زموږ د بې خونده مینې بدبوی خپور وي. هغه زما ټولګیواله لیمه خو پېژنې، له ډېرې مودې وروسته نن مې بیا ولیده. له ما یې د زړو یادښتونو کتابچه واخیسته. زړه مې نه و، خو هغه لږه بدماشه ده، نو ځکه مې څه ونه شو کړای. کتابچه یې په زوره خلاصه کړه او ما هغه څه ولیدل چې نه مې غوښتل ویې ګورم. پوهېږې، په کتابچه کې د 1200 د کال د میاشتې د 4مې نېټې هغه ګل چې تا راکړی و لا هم و. ګل خو نه و، هسې وچې پاڼې وې. څنګه چې ما خپل ارمانونه د خپل زړه په هدیره کې ښخ کړي، همداسې مې ستا یادونه هم په دغه زړې کتابچه کې خوندي کړي دي. کتابچې مې دا اوس هم پر سینه پرته ده، خو ګوتې مې د کتابچې خلاصولو توان نه ورځي. د یادښتونو دا زړه کتابچه زما د زړو زخمونو هغه ټولګه ده. که چیرې یې خلاصه کړم نو دومره آهونه به وکړم چې ټوله دنیا به پر سر واخلم. ځکه یې نه خلاصوم چې نور نه غواړم ډېر عام شم. په دې رسوا بازار کې زه یو خاص مین وم او دومره عام شم چې د هر چا په خولې کې ولوېږم. او دا به څه ستا د ناداني وه او څه زما لیونتوب. زه نه غواړم چې بیا تېر ژوند ته لاړ شم او خپل ناسور شوي زخمونه مې په زوره وینې کړم. دا راته له خپل تېر شوي یاد او راتلونکي ژوند سره جفا ښکاري. مینه غوښتل کېږي، نه مینه کېږي، مینه ورکول کېږي، پالل کېږي، هو، او کله کله هېرېږي. زه تا ښه درکولی شم او زه ډاډه یم چې ته به ما هم درکوې، خو د زمان ناترسه څپو سره دومره لرې کړو چې نه ته د بیا نږدې کېدو فکر کولی شې او نه یې زه هم کولی شم. زینو ګلې، دا ژوند لکه یو بې دروازې کوټه داسې شوی. غواړم چې له دغه تورې کوټې ووځم، خو لاره یې نه ده رامعلومه، او کله خو راته ژوند یوه سزا شي چې تېرول یې راته سخت وي. نو ځکه خو وایم زندګي لکه له ګلو تاوېدل را تاوېدل دي. زندګي لکه په اور ځان تودول بیا سوځول دي. زندګي د چا درشل کې د تندیو ماتېدل دي. زندګي د ماشومانو جګېدل او رالوېدل دي. زندګي د یو مین زړه جوړېدل او ماتېدل دي. زندګي د لمر تودو وړانګو ته ناسته، زندګي کې تیاره کېدل رڼا کېدل دي. پوهېږې،
دا سویمه شپه ده چې په خوب کې ویریږم. یو خو هسې م ناوخته ویده کېږم، خو چې څنګه مې سترګې سره ورشي یو څو رنګونه وینم. بس دومره وډار شم چې بیا مې تر سهاره سترګې نه پټېږي.